د چارو یو شمیر شنونکي وایي د ټولګټو پروژو او لویو لارو ساتنه د ټولو افغانانو ګډه وجیبه ده او ورانول یې ستر ملي خیانت دی. پرون د کندهار امنیه قومندان جنرال تادین خان ویلي وو وسلوالو طالبانو د پنجاب په لمسون یو ځل بیا ارغستان ولسوالۍ کې د لوی لارې پوخ سړک او تر شلو زیات پلچکونه په ماینونو تخریب کړي دي. نوموړي ویلي وو پاکستان هیواد طالب وسلوالو ته د عام المنفعه ځایونو تخریب د جهاد په معنا تعریف کړي. تر دې وړاندې د هلمند، زابل، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو څخه راپورونه رسیدلي چې وسلوالو طالبانو ټولګټو پروژو ته زیان اړولې چې د چارو شنونکو دا چاره د سولې پروسې سبوتاژ کولو او د افغانانو زړه کې د نفرت اور بلولو مترادف اعمال ګڼي. دوی وایي وسلوال طالبان ټولګټو پروژو ته په زیان رسولو د افغانستان زیربنا له منځه وړي چې نه جبرانېدونکی عمل دی او افغان ملت به دا خیانت ونه بخي. یو خو طالبان خپل هویت خرابوي، دوی خپل ضد ملي هویت ثابتوي، دوی خپل اجنټي، خپل د جاسوسي، خپل پردي پالنه دا ثابتوي په ځان باندې. دوی په ځان خپل اسناد برابروي. دا یو بل موږ ته اقتصادي ضرر د خلکو ته رسوي، هغه تاجرانو ته رسوي، د هغه ته مسافرینو ته رسوي. مسافرینو ته پچ پاش وایي که بالني ونه وایي په زړه کې خو وایي. دوی نفرت د دوی په وړاندې کرک او نفرت راپارول کېږي. دوی د ځان دپاره ډېر نقص کوي. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی او د خلاصون شورا مشر سید اکبر آغا وایي ټولګټو پروژو ته زیان رسول د هرې ډلې لخوا وشي بد کار دی، خو د جګړې پر مهال ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د هیواد د آبادۍ او د وراني مخې نیولو لپاره باید افغانان ژر تر ژره یوې سرتاسري سولې ته ورسیږي. که چیرې بالفرض سوی وي، طالب کړی وي دا ښه کار نه دی، یا حکومت کړی وي دا ښه کار نه دی، خو که درېیم سړي کړی وي دا هم د دغه طرفو په زما فکر باندې تاوان دی چې په دوی باندې تاوانېږي یا په حکومت باندې تاوانېږي. دا هم وایي چې دوی کوشش وکړي چې د دغه مخنیوی وکړي. افغانستان کې 19 کلنې جګړې د نورو زیانونو ترڅنګ ټولګټو پروژو ته سخت زیانونه اړولي چې د چارو د کارپوهانو په وینا جبران کول یې کلونه وخت او میلیونونه ډالر غواړي. د ټولګټو وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان 25% سړکونه وسلوالو طالبانو یا بیخي له منځه وړي او یا یې تخریب کړي دي.